د ګنداپور سافټویر اپډیټ شو. وای افغانستان څخه ترهګر راځي، افغان مهاجرین هم وباسو. دا چې طالبانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تحریک انصاف ګوند کسان چې له واکه لرې شوي نو د خلکو غولولو لپاره ځانونه انقلابیان او د پوځ مخالف یادوي، خو د پردې تر شا د همغه پوځ غلامان دي. ګنداپور چې څه موده وړاندې د افغان مهاجرینو د ویستلو په اړه د مرکزي حکومت د پریکړې مخالفت کړی و، اوس له هغې هم په شا شوی او پر افغانستان الزامونه لګولي. تازه خبر دا دی چې ګنداپور وایي له کرښې پورې غاړه له راتلونکو ترهګرو سره د مبارزې لپاره به پالیسي جوړه شي. د جونیوز د خبر له مخې د پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د ایالتي حکومت چارواکو په غونډه کې نوموړي ویلي چې د کرښې هاخوا څخه د راتلونکو ترهګرو او پیښو سره د مبارزې لپاره به یوه نوې پالیسي جوړه شي. ګنداپور زیاته کړې چې د فدرالي حکومت څخه د اجازې له ترلاسه کولو وروسته به د طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. جونیوز وایي چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر زیاتوالي به وزیر امین ګنداپور له فدرالي حکومت سره خبرې وکړي. یاد دی چې وړمه ورځ ګنداپور دا هم ویلي و چې ټول افغان کډوال به بیرته افغانستان ته استوي او په دې اړه مرکزي حکومت سره نظر یو شانتي دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا والي فیصل کریم کونډي هم رسنیو ته ویلي و چې له 80 تر 80 سلنه ترهګري له افغانستان څخه پاکستان ته راځي او ترهګر په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه د پاتې شوو وسلو په ګټه اخیستنې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. خو طالبان بیا دا ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي که رښتیا افغانستان څخه وسلوال پاکستان ته دننه کیږي نو دا په فرضي کرښې ولاړ زرګونه پاکستاني پوځیان د څه لپاره ولاړ دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.